کوم کسان چې د قرآن سره تعلق وساتي ګوري راواوري دا د څو اجرونه الله سبحانه وتعالی ورکوي. یو خو دا دی چې دغه سړی بیا نه ګمراه کېږي. دوم دا دی کوم کس چې د ورځې د قرآن یو تلاوت وکړي، یو آیات یې تلاوت کړي، په دې آیات کې څو حرف دي؟ د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي پر هر حرف باندې 10 نیکي دي. 10 نیکي. الحمدلله رب العالمین دا چې د ورغدالین پر وای د حروف حساب کړه، پر دا یو الحمدلله باندې تا ته 10 نیکي دي. لیکن دا زموږ دا ګټه په سترګو نه وینو. موږ خو هغه ګټې ته حساب کوو چې په سترګو وینو، یا د کاغذانو ګټو ته موږ حساب کوو چې کاغذ نوټ وي. که دا اوس زه اعلان وکړم چې په دغه مسجد کې که هر څوک سبا وختي راغلی د قرآن یوه سپاره تلاوت کړل 15,000 کالدار ورکړو، ستاسو خیال چې په دا مسجد کې بیا ځای د ناستې پیدا سي؟ ولې ښکاره ګټه موږ وینو. دغه د قید اعظمو، دغه د ډالرو او د دې سره زموږ مینه در حد زیاته ده. د قرآن هغه اخروي ګټه چې د یوې نیکۍ دپاره به د قیامت په ورځ دا ټول قریبان وهڅوي، دا ټول قریبان به ولټوي، یوه نیکۍ ته کول ته به څوک تیار نه وي. الله وایي یوم یفر المرء من اخیه، دا به د ورور د وروره زغلي، پلار به د زوی نه زغلي، اکا به د وراره نه زغلي، یو بل به سره بېزاره یو وایي ماته مرزه بله ماته مرزه بله ماته بس. هلته به دغه نیکۍ پر څه درځي کومه دا پر یوه حرف چې 10 نیکۍ الله درکوي. نبي علیه الصلاة والسلام د صحابو سره ناست، صحابه ورته وایي تاسو مفلس پېژنئ، مفلس څوک دی؟ صحابه ورته وایي یا رسول الله موږ خو په معاشره کې مفلس دې ته وایي چې د هغه سره درهم نه وي ورسره، پیسې نه وي ورسره، دینار نه وي ورسره. د الله رسول صلی الله علیه وسلم نه دا مفلس نه دی. نو صحابه عرض وکړي یا رسول الله مفلس دی څوک؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي مفلس هغه کس دی چې د قیامت په ورځ د الله حضور ته ورسي، ټول عمل نامه یې د نیکۍ نه ډک. کله چې د الله حضور ته پیشیږي دی به خوشحاله وي چې الله سبحانه وتعالی ما بخښي. یو کس به راسي د دا اوږه به ونیسي، ای الله پر دې باندې زما پور باندې او په دنیا کې نه و راکړی، اوس خو پیسې نشته، ای الله د ده نیکۍ ما ته راکړه، دا شی زما پکار دی، پیسې زما نه دي پکار، د ده د نیکۍ څه به ورلګي. بل کس به راسي پر دا بله اوږه به وټکي، ای الله دغه سړي زما بندګي حقوق ضایع کړی و. الله وایي څه شي ځینې غواړئ؟ وایي درهم و فلوس خو زه نه ځینې غواړم، د ده نیکۍ غواړم. بل کس به راسي، ای الله دغه په دنیا کې زما غیبت کړی، هغه د عملنامه کې وګوره. هغه وایي څه شي غواړئ؟ د ده نیکۍ غواړم، دا به یوسي. بل به راسي، ای الله په ما پسې بهتان ویلی، دا راځي 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 راځي، اخر به نیکۍ خلاص. بل پوروړی به راسي، ای الله دغه سړي خو زما پلانکی حق ضایع کړی. الله وایي نیکۍ ټولې خلاص شوې. وایي الله نیکۍ نه څه هغه وایه، وایي زما د یې څه پر وغورځو پر ده باندې، زما بدي پر ده باندې ورواچوه. دغه کس نور کسان به جنت ته روان سي، دغه د نیکۍ ډک کس به جهنم ته روان سي. دغه ته مفلس وایي. د دغه مفلستوب نه ځان وساتئ. لہذا هر هغه انسان چې د دنیا د مفلسي نه ځان خلاصي او نیکۍ والا ځان جوړي، هغه دې د قرآن تلاوت کوي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د قیامت په ورځ به د الله حضور ته کله چې بندګان ودرېږي، حافظان د قرآن به راپورته سي. دا پلارانو ته زه وایم اول خو به بچي قرآن مه یادوئ، چې په یاد یې کوي نو بیا ښه په سمبال کړئ، علم په وکړئ. وایي حافظ د قرآن به الله راوغواړي، الله سبحانه وتعالی به او منزل کې خیږي، اقرأ ورتل، وایه او په ښایسته انداز باندې وایه او بیا خیږي په ځینو کې. وایي دا کس به چابک چابک خیږي، د قرآن آیتونه به کرار کرار وایي. هغه اخر ځای ته چې وخیږي هغه الله سبحانه وتعالی به وایي دغه ستا ځای دی، ځکه ته په دنیا کې چې څنګه د قرآن ویلی د هغه رقم قرآن په دې ځینو کې وایي چې کوم ځای ته پای ته ورسېدي هغه ځای ستا دی. د حافظ د قرآن د پلار ته کوم تعجب سر کېږي چې لمر یې د هغه وړانګو ته عاجز. دا ټول موږ تاسو اخروي ګټې دي، دا اوس نه رامعلومېږي. موږ تاسو اول د وارې دا ویل چې امنت بالله وملائکته وکتبه والیوم الاخر، د آخرت په ورځ مې ایمان دی. ایمان مو دی که نه دی؟ ایمان دی زموږ د آخرت په ورځ، او د آخرت په ورځ دا ټول نیکۍ الله سبحانه وتعالی موږ ته راښکاره کړي.